بېرحمه یاره په هر پال د زړه به یې کټولې ستا د پلټاس پلو ته څوک د ټینګي نه دي عجیبه خلق دې مسالو ته یو سړی نه کیني خو با ستنو او ډالو ته څوک د ټینګي نه دي. دا نختر دودیزه کلنۍ مشاعره او کلتوري نندارتون دی چې دا ځل د پکتیا مرکز ګردیز پر ځای د دې ولایت د ځاځیاریوب ولسوالۍ په ښېراز، سمسور او ځنګلیز چاپیریال او د سپین غره سړې سیمې ته نږدې جوړ شوی دی. یا د مشاعرې ته چې د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت او کوربهتوب راپلل شوې وه د افغانستان د بېلابېلو سیمو ګڼ شاعران، روناندي او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. او یا خو د خپلو په خندا کې پخوانی خوند نشته، یا زه سپینګیری شوم او یا محبت باد وړی دی. زه په حرامو پیسو حج ته شیطانان هم ولې ملا بسمله د انصاف عبادت باد وړی دی. د نختر په کلنۍ مشاعره کې یو شمېر ځایي شاعرانو په پښتني ټولنو کې د ځینو ناوړه دودونو له کبله رامنځته کېدونکو ستونزو ته اشاره وکړه او ګډونوالو په بعضې رواج شویو ناوړو دودونو کې اصلاحاتو ته وهڅول. د ادمه تر دې دمه دلته جنګ دی، چا خو سمه چا ناسمه دلته جنګ دی. په ولس کې کورني جنګونه ډېر دي، کور دننه لیوني جنګونه ډېر دي. پښتانو ترمنځ جګړې منځته راشي، د بدله په خویاندو شخړې منځته راشي. یاد دې وي په وروستیو 2 لسیزو کې د ننګرهار د نارنج ګل له مشاعرې وروسته په ډېریو پښتون مېشتو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې دود شوي دي. په همدې موده کې د افغانستان په سویل ختیځو ولایتونو خوست کې چنار، پکتیکا کې سلیمان غر، میدان وردګو کې مڼې ګل، لوګر کې سنځل ګل، غزني کې آلو ګل او په پکتیا کې نختر کلنۍ مشاعرې دود شوي او تر ډېره هر کال جوړیږي.